تازه او بد خبر د پکتیا په 203 کلي اردو باندې د 2 ساعتونو راهیسې ډرون الوتکه ګزمې کوي چې له امله د اسلامي امارت ځواکونه اندېښمن کړي او خپل وسلې او توپونه د ډرون لور ته رسته کړي تر څو ډرون لاندې راوغورځوي. تاسې د پکتیا ولایت د 203 منصوري قلي اردو د ویاند خبرې واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټو د محترمو مشرانو ملګرو ته الله جل جلاله مو خوښ لره چې نتیجه ده چې نن له 4 بجو راهیسته خاص د پکتیا د قلي اردو د ولایت په سطحه باندې ډرون ډېر ګزمې کوي او تاویږي. نو په همدې خاطر باندې د قلي اردو د رهبرۍ د هدایت په هکله باندې داسې ترتیب نیول شوی ده چې باید فایرونه ورباندې وشي. ځکه یکو دا شکي ورته نصب کړي، خپل کمانډویان په خپل کار باندې مصروفه دي. نو هیله ده چې پولیس په تشویش کې نشي. ګزمې هم خاص هدف د قلي اردو په سر باندې ډېر زیات شي، تقریبا 9 هم او 10مه دوره ده چې کوي. نو خدای دې وکړي چې داسې د تشویش وړ ونه ګرځي او الله جل جلاله دې بغیر زموږ بې دفاعي حالته وزرونه شنډ او پر ځمکه دې خدای راوغورځوي.